دا د دنیا واحد داسې انسان دی چې د سمندر په یخ کې پوره د 3 ورځو د پاره بغیر د اکسیجن بغیر د خوراکه ژوندی پاتې شوی دی. کتونکو په دې خبره کې خو هیڅ شک نشته چې سمندر او د سمندر لهرونه ډېر خطرناک وي او د دې نه د انسان یره نوره هم زیاته شي چې کله یو انسان د سمندر په یخ کې ژوندی راګیر شي او انسان په دغه حالاتو کې تنها د مرګ په انتظار کې ورځې شپې سبا کوي. ملګرو تر اوسه خو به تاسو دا اورېدلي او کتلي وي چې د انسانانو ډکې بیړۍ او کشتۍ او جهازونه په سمندر کې غرق شوي دي او په هغې کې د ډوب شوو انسانانو هیڅ اتا پتا هم نه ده لګېدلې او څوک ترېنه هم واپس ژوندي نه دي راغلي. خو دا کهاني د دې نه مختلف ده. نو راځئ چې مخ په وړاندې لاړ شو او دا معلوم کړو چې آیا دا انسان خوش قسمته و او که د مرګ سترګه په دې ړنده شوې وه. مخکې د دې نه چې دا کهاني مونږ شروع کړو دا ویډیو لازمي لایک کړئ او زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د فیسبوک له اړخه زمونږ پیج فالو کول مه هېروئ. نو راځئ چې شروع کړو نننۍ ویډیو. نایجیریا سره تعلق لرونکې هریسن اوډجیک با اوکینی نومي دی کس په یو ټک بوټ کې د یو باورچی په ځای نوکري کوله. کتونکو ټک بوټ هغه کشتۍ ته وایي کومه چې په سمندر کې د نورو راګیر شوو کشتو مدد کوي. په 26 مئی 2013 کې دا ټک بوټ د 12 عملي سره په گلف آف گینی کې د یو آیل ټینکر مدد د پاره روان شو چې په دې کې هریسن هم موجود و. د نایجیریا د یو ساحل نه 32 کیلومتره لري په گلف آف گینی کې دا کشتۍ انختی وه چې کومه د تیلو ډکه وه. د ټک بوټ والو د پاره دا یو عامه ډیوټي وي چې دوی کشتو لرا ټوکوي او د کم اوبو نه یې راوکاږي. د هریسن او د هغه د ملګرو هر ورځ دا روټین وي خو نننۍ ورځ د دوی دپاره لکه شان خطرناکه وه. په دغه ورځ په 4:30 بجې دوی دغه ټینکر لره راویستل شروع کړل. دوی چې څنګه لږ مخکې روان شو نو په سمندر کې یو خطرناکه چپه راغله. د دې د وجې نه دغه ټک بوټ ډېر زیات متاثره شو او د پریشر له وجې دا پاستر شو. دا پریشر دومره زیات و چې کومه رسۍ دوی د ټینکر سره ټوکړې وه نو هغه هم وشلې ده او ټک بوټ د دغه کشتۍ نه جدا شو او په سمندر کې په ډېرې تیزۍ سره په ډوبېدو شو. د بدقسمتۍ د وجې نه د هریسن نه علاوه دغه 11 کسان په یو کیبین کې وو او د سمندر د چپو د وجې د کیبین کړکۍ ماتې شوې او کیبین د اوبو ډک شو. خو هریسن د کشتۍ د ډوبېدو نه مخکې د کیبین نه وتی و او په واشروم کې پاتې شوی و. نو د کشتۍ د ډوبېدو نه پس د دغه واشروم په روشندان کې اوبو ته ځای میلاو شو او اوبه په ډېرې تیزۍ سره راننوتي او واشروم د اوبو ډک شو. خو هریسن په اوبو کې لامبو وواله او ځان یو خالي ځای ته ورسوه چېرته چې اوبه نه وي. نو د دې سر د اوبو نه بار او باقي جسمې په اوبو کې دننه و. په دغه وخت کې یودم تیاره شوله. دومره تیاره وه چې هریسن ته خپل لاس هم په نظر نه راتلل. په دې کې ټک بوټ د سمندر یخ ته ورسېدو چې دا فاصله 13 میټره وه. دا دومره ژوروالی دی څومره چې د 8 چته بلډینګ لوړوالی وي. هریسن سره د لامبو هیڅ هنر نه و او صرف په انډرویر کې د یخنۍ په حالاتو کې دغلته په تیاره کې تنها پاتې شو. هغې مکمل حوصله بایللې وه او دا سوچ یې کولو چې زما د بچ کېدلو خو هیڅ چانس هم نشته ځکه چې زه په کوم خالي ځای کې یم. نو ډېر زر ده چې دا به هم د اوبو ډک شي. دغلته نه د خوراک دپاره څه موجود او نه د یخنۍ نه د بچ کېدو دپاره څه اوزار او د اکسیجن د ختمېدو یره خو د ټولو نه زیاته وه. دا ځای صرف 4 فوټه خالي و. په دومره لږ ځای کې به اخر څومره اکسیجن وي چې هریسن لره ژوندی وساتي. هریسن په دې یره کې ناست و چې هغه څه اوازونه واورېدل. دغه اوازونه د شارک د مئی وو او داسې ښکارېدل چې دغه شارک څه خوري. هریسن خدا نه لیدل خو هغې ته دا پوخ یقین و چې شارک د هغه په ملګرو ضرور حمله کړې ده. هریسن دا وخت د مرګ په خوله کې ژوندی ناست و. نو هغه خپل دماغ جنګول شروع کړل او د لاس او خپې والو نه پس هریسن ته یو فوم میلاو شو چې دی په دغه فوم باندې سملاستو او خپل بدن یې د اوبو نه بار کړو. که لږ وخت نور د دې جسم په اوبو کې حصار شوی و نو دا به د هایپوترمیا شکار شوی و. کتونکو هایپوترمیا یو داسې حالت وي چې په دې کې د انسان د وجود ټول ګرموالی ختمیږي چې د دې نتیجه د مرګ نه علاوه بل هیڅ څیز هم نشي کېدلی. د هایپوترمیا نه په بچ کېدو کې خو هغه کامیاب شو خو یو څیز داسې و چې د هغې هیڅ قسم حل نه میلاوېدو او هغه څیز و اکسیجن. د یو اندازې مطابق په دغه ځای کې دومره اکسیجن و چې
چې د هغې د وجې نه یو انسان صرف 8 غنټو دپاره ژوندی پاتې کیدی شي. هیریسن په سمندر کې 100 فوټه لاندې د ټک بوټ په یو وړه شان کمره کې په یو ګوټ کې دننه ژوندی ناست و. د دې حادثې 2 ورځې تېرې شوې وي او د اکسیجن د ختمېدو خطره دومره زیاته شوې وه چې صرف 2 غنټې پې ګزاره کېدلی شوه. هیریسن په دغه تیاره کې صرف د خپل مرګ په انتظار و. د خپلې زندګۍ د دغه 2 بدترینو ورځو نه پس د هیریسن په ژوند کې صرف 2 غنټې پاتې وي. خو په دې ټایم کې هیریسن د دستکونو څه اوازونه واورېدل. د آیل ټینکر عملي د یو لامبوزنو ګروپ رالېږلی و چې دوی د ټک بوټ نه د لاشونو ویستلو دپاره راغلي وو او دا خبره د هغوی د سوچ او د ګمان نه بار وه چې په دې ملبه کې به څوک لا د 2 ورځو نه پس هم ژوندی وي. په دې کې هیریسن د خپلې کمرې نه بار په اوبو کې رڼا ولیدله او د هغې د خوشحالۍ هیڅ انتها نه وه چې کله هغه د ځان خواته یو ریسکیو ډایور ولیدو. د دغه لامبوزنو دا وینا وه چې په دغه وخت کې هیریسن د خپل مرګ نه صرف 100 منټه لري و او د هغې جسم دومره بیکاره شوی و چې هغې خپلې سترګې هم نشوي کولا وهلی. دغه ریسکیو ټیم هیریسن ته فورا د اکسیجن هیلمټ ور واچولو او د هغه د اکسیجن د نارمل کولو په کوشش کې شول او هیریسن یې فورا د سمندر نه بار راونویستو ځکه چې دا اچانک د ماحول د بدلېدو د وجې د هغه زړه هم فیل کېدلی شو. د دې د وجې نه اول د هغه دپاره یو مصنوعي ماحول جوړ کړی شو او په دغه بال کې دننه هیریسن د سمندر نه بار راویستلی شو او د بار د راوتلو نه پس هیریسن په دغه ماحول کې د 2 ورځو دپاره پاتې کړی شو د دې دپاره چې پریشر په قلاره کم شي او د هیریسن د جسم ګرموالی برابر شي. د 2 ورځو نه پس هیریسن مکمل برابر شوی و. په هوش کې د راتللو نه پس د ټولو نه مخکې هغه دا وویل چې هغه به په زندګۍ کې چېرته هم د سمندر په خوا تېر نه شي. هیریسن او جیک با اوکین بغیر د خوراک او بغیر د څه قسم اوزاره د سمندر په یخ کې زیات وخت تېروونکی د دنیا تر ټولو اول او شاید چې آخري انسان دی. د خپلې زندګۍ د بدترینو ورځو هیریسن ته دومره تکلیف رسولی و چې هغه اوس هم بد خوبونه ویني. نو ملګرو امید لرم چې زموږ نننۍ ویډیو به هم ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو لایک کول مه هېروئ او په کمنټ سیکشن کې د خپلې رای اظهار ضرور وکړئ او خپلو ملګرو سره یې لازمي شیر کړئ. په بله داسې خوندوره او معلوماتي ویډیو کې به ملاویږو. د الله په امان.